الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم درود شريف هواي اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين معزز علماء کرامو او د دې مجلس حاضرین مسلمانانو ورونو الحمدلله چې څخ کال بیا په دغه دارالعلوم جامعه محمودیه تورنګزو کې د ډېرو ګڼ شمېر بچو د ختمونو اجتماعي پروګرام دی او هر کال په دې مدرسه کې ګڼ شمېر واړه فارغېږي او ګڼ شمېر هلکان دلته نه حافظان جوړېږي دا د خدای فضل دی موږ پرې ډېر زیات خوشحاله یو چې په دې خاوره او په دې علاقه کې د دین داسې یو غټه مدرسه ده د قرآن شریف چې هغه ډېر په اخلاص باندې خدمت کوي او ماشاءالله هر کال د پښتنو خبره شن کال پکې یوم نه ختلی الحمدلله هر کال د خدای فضل دی دلته ډېر ګڼ شمېر واړه فارغېږي او کومو پلارانو چې بچي دلته نوستې دي د دې دپاره چې دلته قرآن زده کړي نو الحمدلله د هغې پلارانو د هغه والدینو ارمان دلته پوره کېږي زما ورونو ډېر په اخلاص باندې محترم رور پیر طریقت و شریعت حضرت مولانا مسعود الرحمن صاحب زی د مجدهم په دې میدان کې او په دې شار ځای کې د مدرسې بنیاد ایښودی دا ملنګ سړی دی فقیر سړی دی او ډېر زیات الحمدلله علم دوست انسان دی خدای پاک داغه د علم د دوستۍ په بنیاد چې د په علم کې په زړه کې د دین مینه وه د علم جذبه وه زمونږ باباجي صاحب سره مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه سره مازدیګر نه پس به دې مستقل هلته راته ګران کار دی هغه وخت به دې سکول ته هم غریب ته او بیا به مازدیګر نه پس راته هغه سره به ناسته کوله د دې ټولو علماو سره د بجدګر مولوي صاحب شاه منصور مولوي صاحب ډاګی باباجي دې ټولو سره خپل په ځای په ځای تعلقات او مینه محبت د هغې علماو د لمن د نیوو او د هغې مینې محبت په دنیا کې د خدای میوه ورکړه چې بچي ولا خدای ټول عالمان کړل زما په خیال چې دی نه غټه میوه بله نشته دا جنت ته جنت د انسان بچی چې خدای عالم کی دا په دنیا کې جنت ته نو خدای پاک ولا
د مدرسه م ورکړه د قرآن خدمت هم خدای ورکړه په کور کې دننه د بناتو د مدرسې خدمت هم خدای ورکړه کورم د جینکو مدرسه بارم د هلکانو مدرسه بچی معلمان او دیندار الحمدلله او دلته کې زما د وروارو وې دا یقین په خدای وکړه دوی دا جماعت به نن جوړو او نن به روانه وو دا به څنګه کېږي او دا به څنګه کېږي ګران کار دی که نه لو لک روپۍ نه دي دوه نه دي درې نه دي کروڑونه روپۍ دي دی به څه کېږي مې روانوی روان کې که خیر انشاءالله دا جماعت که د الله نو الله به یې جوړی او که دا جماعت د الله نی او زمونږ پکې څه نور څه اغراض دي نو بس وران به پروت دي او که د خدای وي نو دا ځمکه د الله ده دا جومات د الله دی مې تاسو به ګوره انشاءالله دا غریبانان به کله یو ځای تنظیم ته وایو عربو ته بل ته چې جومات راله جوړ کړي غرلی وشه دړه ما یې تاسو کار شروع کړئ دغه بلډینګ خدای جوړ کړه دا به هم خدای جوړ کړي هم لیدل که هم نه لیدل خو د جومات د خدای چې اخلاص وي الله مدد کوي زمانو دا دی نن غټ جماعت خو جوړ دی بیسمنټ لاندې جوړ شوی دی او دا بره دی او د الله نه امید ساتو که خیر دا زمونږ د الله نه امید دی مونږ غریبانیان یو خو زمونږ خدای غریب نه دی مونږ عجزان یو خو زمونږ خدای عجز نه دی مونږ ګونګړي مار یو خو زمونږ خدای ګونګړي مار نه دی مونږ شلیدلو سپلو والا یو او مونږ کمزور خلک یو مونږ لاس نیولې د پروردګار ته زمونږ پروردګار چاته لاس نه نیسي مونږ غواړو الله ورکوي نو دا د خدای کور دی دا به انشاءالله تاسو به ووینئ دا به داسې شاندار جومات جوړېږي چې په دې علاقه کې به داسې شاندار جومات بل نه که خیر انشاءالله او دا ماشومان بچي به پکې سبق وي د قرآن شریف او د دین کار به پکې کېږي انشاءالله الله من حیث لا یحتسب د انسان په زړه کې نه تېرېږي او رب العالمین یې کوي بیا دا بچي چې دا کم د قرآن ماشومان او حافظان دي او دلته دوی سبق وای الله به په دې بچو رحم نه کوي دا بچي به ټول عمر نور ته ناستي دا بچي به ټول عمر په خاورو کې ناستي دا بچي به قرآن ټول عمر په ریګونو کې اوري ولې الله نی نیسه قسم په خدای دا بچي حدیث قسم مې راته وخوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الملائکة لتدع اجنحتها رضا لطالب العلم چې الله رسول فرمایي چې دې بچو ته د قرآن د طالب نه غټ طالب بل نشته اصل مرکزی شیخ د خدای قرآن دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې بچو ته دې طالبانو د قرآن ته فرشتې خپلې وزرې غواړي چې یو قوم ته فرشتې وزرې غواړي او ولې د دې حدیث زموږ علما توجیحات کوي مونږ هم کوو خو زه طالبانو ته وایم حدیث بالکل په ظاهر دی ولې په ظاهر دی مولا علی قاري لیکلي صاحب د مرقات و یو مولوي صاحب به درس کو او مولوي صاحب په خپو شلو نو خلکو ورته وي دا کله او دا څنګه او څنګه هغه ال نه وي اخره کې بیا چې خلکو تنګ شاګردانو بار بار نو بیا الوي وی دا حدیث زما د مخ کې تیر شو چې فرشتې طالب ته وزر خوري وزر غوړی نو ما ټوکه وکړه خندا راله ما وی اوس به موږ د فرشتو وزر ماتي کو وی اقه چې په خپو شلم تر اوسه پورې شلم علی القاری لیکلی دی مولا علی قاری صاحب د مرقات په شرح د مشکات کې ما حواله هم دله درکړه نو دا بچی دا هغه ګران قدر بچی دی چاته چې فرشتې وزر خوري او زمارونو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه چې دا ډېر لوی عالم تیر شوی دی جامع المعقولات والمنقولات چې ورته وایي او که زه دا ویم چې دا د خپلې زمانې فقیه الامت او فقیه الامت او هغه زمانه کې هندوستان او پاکستان بنگلادیش او کشمیر دا یو ملکو د تبع علماء قطب الاقطاب وي رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه تا قطب الاقطاب نیو دل درس کو بارناستو میدان کې درس کو دے کې باران شو چې باران شو طالبانو منډه کړه کوټې ته تختې ده چې کتابونه هم بچ کو او مونږ جامې هم بچ کو ځان هم دغه نه بچ کو دا باران نه کوټې ته منډه کړه اگر چې د مارونو طالبان زمونږ په مونږه ځان قربانوي
زمونږ د دیني مدرسو طالبان مونږ سره دومره مینه کوي چې دومره د خپل مور او پلار سره نه کوي. دا حقیقت دی. زمونږ لاسونه ښکلوي، زمونږ صادر ښکلوي، زمونږ ټوپۍ ښکلوي، مونږ سره ډېره زیاته مینه. مونږ نه ځان قربانوي، قسم دی مونږ ته پته ده. مونږ سره ډېره زیاته مینه لري. د سکول بچې د سکول استاد سره او د کالج بچې د کالج د پروفیسر سره دومره مینه نه کوي دومره چې مونږ سره کوي. او مونږ وایو د هغوی به مینه کوئ. چې څوک درته دوه ټکي وښایي هغوی سره محبت ساته. که هغه د سکول استاد ولې نه دی، که هغه د کالج استاد ولې نه دی. زما چې د سکول استاد هم کله تېر شوی دی نو مې قدر او عزت او احترام کړی. د کوم قدر؟ الحمدلله. او د مدرسې د استاد خو مې بې انتها دونه قدر او دونه احترام کړی دی چې د ټولو طالبانو نه زیاته. نو زمونږ طالبان زمونږ قدر کوي، عزت کوي. خو طالبان خو لري د دین کنه. زمونږ د طالبان خو لږ مست هم یې کنه. دا شی خو په دوی کې شته. یعنې استاد هم نیکبختو په ځای پرېښود او کوټې ته منډې کړې. او کوم استاد قطب الاقطاب دی، لوی سړی دی، پرېښود منډې کړې کوټې ته. نیکبختو په استاد صادر ونیسئ، استاد پټ کې، استاد د کتاب اوچت کې، صاحب منډې کړې. دې کې هغه خپل زه ورته د خپلو طالبانو ته ګلالیان ویم. زه یم دا ګلالیان دي. بعضې وخت کې دوی یو ځل یو بابا به راته یو جومات ته، بابا به په جومات کې ناست و، سادهګان خلک هم شته. وایي خدای په ما جبریل پېښ کړي چې ما جنت ته ورسوي. دا چغې به یې وایي نه، خدای په ما جبریل پېښ کړي چې ما جنت ته ورسوي. دا چغې به یې وایي. طالبانو وی پخوا طالبان لږ خوب ټوله شپه به کتاب کته سه دقسې به دا ځایونه به دا ګونټې به ماتې کړې وې او کتاب به ورته پالخ پروت و او دی به لګیا او کتاب به یې کته. بچې تاسو لږ داسې شئ، لږ تاسو داسې شئ، لږ معمولي غوندې هغه ملګرو ته زه نه ښکارم. نو بیا دا لږ داسې شئ، بچې ته هم لږ داسې شئ، لږ داسې شئ، خفه نه شئ. نو طالب به دا ګونټې ماتې کړې وې داسې او کتاب به یې کته. خفه کېدل به قسم دی که څوک به راتل جومات ته او خبرې به یې کولې، طالبان به خفه کېدل. زمونږ خپله جمعه بدرخیلو جومات کې زمونږ طالبانو منځله به کم خلک راتلل. یو ځل مې هغه طالبانو ته باباجي ته یې زمونږ وړه دوره کوله. یاره مې یو ګشت کوو په دې خلکو باندې چې دا خلک منځله راځي. وی ولې؟ نو مې چې منځله څوک راځي خو یا دوه کسه مونږ پسې ولاړ یا یو کس یا درې کسان. ما ته وی خدای دې یو قسم را برغ نه کړي. یا خدای پاکه ولې؟ وی سړی خپل کتاب ګورو. اوس به راځي یو بال ته ټوخېږي، بل بال ته ټوخ ټوخ کوي، بل به وایي مونځ دې وختي وکړه، بل به وایي ناوخته دې وکړه، بل به استاد یې زر دې وکړه، بل به یې اوږد دې وکړه. په ارام کښېنه چې دا شتم نه راځي. خلک خپل ځان له خپل مونځ په خپل کتاب ګوري. طالبان خو عجیبه دي. نو هغه طالب بابا به لګیا وي خدایا جبریل پېښ کړه چې ما جنت ته ورسه. طالبان وایي جبریل دون اوزګار نه دی او نه هغه تا له خدای رالیږي چې تا په جنت ته بوځي. خپل عبادت کوه، جنت ته به د خدای په خپل فضل بوځي، خو خپل عبادت کوه. بابا نه منه. بابا به هم اقه نیمه شپه راغی، دوه څلور تهجد به یې وکړل او بیا به یې خدای ته چغې وایي. طالبانو دا څه په غم اخته یو. دې بابا سره څوک و؟ یو طالب به ما له چل راځي، بره کوټې سر ته وخته او یو پرسۍ یې راښکته کړه پړی. وی بابا وی ها وی جبریل یم تا پسې خدای را لېږلیم جنت ته رې بوځم. بابا ورغر والے وی بچې کم جبریل کم ځای؟ وی بریب کنه. وی ما څنګه خېجی؟ وی پړی مې درښکته که غاړې ته یې واچوه. چې پړی له هغه پیکاړه ورکړې و غاړې ته یې واچوله، خو چې یو دوه چکې اوچت که که نه او بابا د یې منځ کې ویزان شو. بابا چغې کړې ای جبریله جنت مې نه دی پکار، د خدای خاطر وکړه پرې مې ده. وی نه جنت ته یو چک صبر وکړه. وی نه مې دی پکار، د خدای ته روی ته وګوره وجنې مې مړمه، نه مې دی پکار جنت پرې مې ده پرې مې ده. چې طالب ته پته ولګېده چې بابا خو اوس په مري رسۍ وغورځوله. بابا غر والې رسۍ ورپسې راښکېشي کور ته لاړ. ښځې ته وایي دروازه بنده ده، جبریل بنده که شابه جبریل راغلی د خلک جنت ته خېج. نو طالبانو کې خدا لوبې شته. دارالعلوم نعمانیه کې مولانا روح الله صاحب مرحوم رحمت الله علیه الله دې مغفرت نصیب کړي. یو ځل زما د فنونو درس کوم یو کوټو پر نو یو ځل یې ما ته هلک راولېږه وی راشه چې زه ورغلم ما ته طالبانو درخواست را لېږلی دی. دوه ډوډۍ به یو طالب ته میلاوې دی. هلکه دوه خو ډېر شی دی، مونږ خو نیمه نه شو خوړی.
هغه طالبانو په درخواست کې لیکلي چې یا درې کا او یا درنې کا مې لکه مونږ دوه نشو خوړلی ورته یا درې کا یا درنې نو طالبان زمونږ ګلالیان په دین قربان. نو خبره مې دې پورې کوله چې مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه پرېښود او دوی لاړل کوټې ته منډه کړه چې ځان د باران نه بچ کو. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه زر لاړ بیزار له او خپل صادر یې خور کا او د طالبانو سپلی راواغېست او په خپل صادر کې واچوله او صادر یې غونډ کو اوچتې که په د خپل اوږه باندې او کوټې ته یوړو چې طالبانو سپلی لمدېږي چې دا ولې د باران نه بچ کړم. چې کوټې ته یې سپلی سنګ دننه کړو یو ویړې دې طالبانو چغې کړې یو سلګۍ شو یو جړه شوه یا حضرت دا دې څو کړل مونږ خو دې غرق و برباد شو تا زمونږ سپلی راوچتې کړې مونږ به تا پسې سپلی ګرځو او که ته به مونږ په سپلی ګرځې دا دې څو کړل زویا زمونږ سپلی په دې خپله مبارک اوږه د پاسه او بیا هغه صادر کې دې واچول ستا مبارک صادر چې مونږ یې سینې پورې نیسو مونږ یې ښکلو مونږ یې ځان ته نږدې کوو مونږ برکت دپاره ځان پورې نیسو نو تا په هغه صادر کې په خپله برکتي اوږه زمونږ سپلی اوچتې کړې دا خو غټه بېادبي وشوه زمونږ صاحب مونږ نه غلطي وشوه چې مونږ دنه راوتښتېدو مونږ معاف کا جاړي یو انګولا شروع ده په جومات کې په کوټه کې دننه. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه ورته څه وی بچې د جړه خبره نشته او نه د ماپې خبره شته وی قسم ده چې ستاسو سپلی زما د صادر نه قیمتي دي تاسو ته خپل شان نه دی معلوم دا صادر زما په اوږه پروت دی دا ما نه تاو دی او ستاسو د سپلو او د کیړو په تلو پورې د فرشتو د وزرو ګرد و غبار نښتې دی نو کومو سپلو پورې چې د فرشتو د وزرو ګرد و غبار نښتي نو هغه سپلی قیمتي نه دی هغه خپه قیمتي نه شوه هغه انسان قیمتي نه دی. طالب خو د خدای په نزد ډېر برکتي دی زمانو ډېر مبارک دی که یو انسان سوچ کوي د دین طالب د دین طالب څه کوي قرآن زده کوي دین زده کوي دا بچي دي دې زه چې دې مدرسو ته لاړ شم اکثر مې خلک بوځي دې مدرسو ته او دا بچي وګورم چې سرونه ړقوي او د خدای قرآن یادوي په خدای مې دې قسم زیم دا ګلونه دا د جنت باغچه به نوره باغچه به کمې د جنت دا څومره خوند کوي الله به څونه خوشحاله چې دا ماشومان لګیا دي او د الله قرآن یادوي. ضرور د شپږو کالو ماشوم مې لیدلی دی د شپږو کالو ماشوم راله چا راوسته وی د قرآن شریف یاد کړی دی او خپلو ملګرو ته په رمضان کې په نفلو کې اورولم دی 6 سال ماشوم پوزه نشي پاکولی. زما شاګردو ما سره دوره حدیث کړی د دې مردان د علاقې او زه هلته یو مدرسې له لاړم ما سره دوره کړې د مشر طالب ما لکه دا چاته ګورې ونه وی مې چې چاته دې ووی اوس برې څوک د نظره کې ما ورته خاندل دې ساول ډېر کې و مې زه دې نظره نه کړم. ملګرو یې ما ته ووی چې د تا سره دوره وکړه او د دورې نه پس یې قرآن شریف یاد کړه مې ریکارډ یې قایم کړی دی ریکارډ که دا دنیا ته مونږ وښایو. مولانا حسین احمد بدني په میاشت کې یاد کړی دی. مولانا ظفر احمد عثماني هغه په 2 میاشتې کې قرآن شریف یاد کړی دی. امام محمد ابن حسن شیبانی اوور ورځې کې قرآن شریف یاد کړی دی 7 دن کې او دې زمونږ شاګرد 22 دن کې 22 ورځې کې قرآن شریف یاد کړی. قرآن شریف خو یو برکتي کتاب الله د سره مدد کوي دومره غټ زخیم کتاب جبه پرده بیا متشابه آیتونه پکې دي نو دا ډېر خوند کوي چې دا بچي په دې جومات کې ناست دي. دا جومات چې کله جوړ شي او مزیدار شي او بیا پکې دا 200 بچي ناست دي څوک لومبی څوک دویم او څوک 15 او څوک 6 او څوک اخیري سپاره یو ګونج رواني د خدای د قرآن سمو خیال دی الله به په دې خوشحالي که به نه خوشحال ډېر به خوشحال د قرآن طالب دا خو د خدای په نزد دا خو ډېر زیات قیمتي دی د دین عالم د خدای په نزد ډېر زیات قیمتي دی. مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه دا صاحب کشف اوسه دته به کشف القبور کې زه چې کلم لاهور ته لاړ شم دې قبر له ورشم اوس هم بادامي باغ کې زما بیان و 2 بیان نو بیا عبدل بابا جي مرا سره دا غم بیان نو بیا لاړو او دا احمد علی لاهوري صاحب قبر له هغه تفسیر استاد دی دا د کشف خاوند د کشف او د سبا سین کشف کېده
کشف القبور به ورته کېده، د قبرونو دا کشف به کېده. بعضې خلک دې پورې ټوکې ټقالې کوي، خنداګانې کوي، دې نه څوک خبر نه دي. غریبانان دا په دې سترګو بعضې څیز نه ښکاري او د زړه په سترګو یې خدای پاک انسان ته وښیي. کشف ورته وایي د تصوف باب دی، باب. کرامت ورته وایي د اولیاو د الله د طرف نه یو احسان دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې انسان د زړه ته فرشته ناسته ده، بل خوا شیطان ناسته. فرشته ورته نیک کارونه الهام ورته کوي او هغه چې کوم شیطان دی ورته وسوسې اچوي. دا فرشته ورته بعضې وخت ورواچوي، الله ورته ورواچوي. نو لاهوري صاحب ناستو یو ځای کې یو سړی وله راغی، وی ستا په پړوس کې په ګاونډ کې 2 کسه مړه دي، جنازه به صاحب تاسو کوئ. فیصله په دې ده. لاهوري صاحب سترګې پټې کړې او فوراً وی یو جنت ته لاړ، بل دوزخ ته. ایک جنت کی ہو گیا ایک دوزخ کو. فوراً شاگردان لو چت چکے دا خود دا غیب ہو علم تا سر دس. قل لا يعلم الغیب الا ہو. اللہ دا غیب و علم دے. اللہ پاک چی کم سیزونا پا دی سترگو نخکاری او که پا دی سترگو خکاری دا طول علم رب العالمین سر دے. اللہ پاک تا دا پانی دا سمر چی دی دا اللہ تا معلوم ازمک دن تح کے سمر ختمون تا تخمون دی معلوم دی. دا غیب علم خود بنده سر نشتا، دا خو اللہ سر دا تاسو ہے. بلکہ دا رسول اللہ مبارک پا مخی و صحابی و فاتشی و عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ دا دا حضور پاک رضائی رو او دا لنبی صحابیو چی دا حجرت نا پس پا مدینہ منورہ کی وفات شلون بے او رسول اللہ مبارک جڑل چی دے وفات شو سترگونے اوخ کے روانے وے او بیا چی قبر جوڑ شو صحابی تے ورشے او تیگ روڑو دا قبر پسرے کین مشکات کشتا اگر تیگ آگا نشو چتولے قسم دے رسول اللہ مبارک پخپل آگا تیگ او چتکلا. اور صحابی وی دا حضور پاک دا لیچو آگا سپینا بریخنا میں اسم پسترگو کے منظر یاد دا چاگوی آگا تیگ او چتکلا او دا دے صحابی دا قبر پسر کے خودا وی نعلمو بها اخی پا دے بزخپل دارور پہ جنم او چی دا ما رشتہ دارانو کے سوکلوشی دا سر بے او زیخ خو دو نمیناو او چی کم بی بی کرا دے رہو انسواریے کرا نو اغیو شہادتی علیکا زستا متعلق گوئی ورکم چی تالا خود عزت او جنت تر کردے باقی رسول اللہ مبارک خپشو تا تا سپتا لگی جی تا جنت میں لاؤ دے. صحابی دے مہاجر دے رسول اللہ مبارک پر پس جاڑی پا قبر تیگی ایک دی پا خپل خور تا در نکی لیکن امت ما نکی کہ دا فیصلہ بتا نکی دا با اللہ کے. بیا رسول اللہ مبارک کو فرمائے زم دا خدای نا گمان کم چی دل با خدای عزت ورکی دل با خدای جنت ورکی. زمان صحابی دی صحابہ خو امت کی بہترین مخلوق تے، صحابہ خو اغا مخلوق تے چی دا پیغمبر نلان دی بیا دا دغٹا مرتبہ دا لوی خلق دے او پا قسم پرسے کے سمرہ دین خدمت کرے دے او سمرہ ملکون وطنون پریخ دے و شہادتون دا دین خو منگتا دا غید برکت رسے. لیکن رسول اللہ مبارک کو فرمائن دا خبر بنا کیتا. نو رشید احمد گنگوہی سیبتا طالبان ویدہ دے سوئے یو جنت تو بلتا تا دا علم کم دینا رہا. میں نے کہا آپ پوچھ لے ما اوے او تاسوی تپوس کوئے چی معلومات واغشتل نو یو کس تیزندی چولے و مریتا پندے چولے و تو چی کم انسان مریتا تیزندی واچے خودکشیو کی لار مرشو جنت تا لار کا دوزخ تا لار حدیث کے رہے او چی کم انسان اغا زان ملکا دا او یو مرگونو ثوابی کی گیا او یو قتلونو تیزندی مریتا واچو لزان ولی وجنے دان ولی ملکے نو ظاہر تا منگولو دا حدیث پرنا کی فیصلے پر دوزخ فیصلہ نا بلکہ اطلاع ورکلا دا دوزخ تا باقی رستو دا خدای خواہ دا کہ خدای پاک یو انسان بخی دا سلو مرگونو قاتلم خدای بخلے ابل ایکسیڈنٹ کے مڑو صاحب الحد میں شہیدن چکم پہ ایکسیڈنٹ کے مڑشی منگ بوائی چی دا شہید دے و شہید جنت دا کشف شو دا ہر وقت نی چکل اللہ غواری نو انسان تے ورکی او چکل او نغواری نی او دا غیب و علم کو چاسری اغا میشای بیا علم چی او انسان سر دیوشی دے نو اغا چکل دیودنی ویخی نشنی او بیمار نی نو اغا علم و سرائی خواہ یو سڑی جماعت جوڑ کڑے ہو لاہوری صحبے بوتا ہوئی پہلی نماز آپ پڑھائیں گے لنبے منزبہ پکے تکے اچھی جماعت تننا وطا ہو جماعت یو کت دیر خشتا و خوبصورت جماعت ہو دیر علا جماعت مزیدہ
کہ ورننوتا وہ بہت خوبصورت مسجد مزین بہت مزیدار شاندار کاش کے حرام پیسوں پہ نہ بنا ہوتا ارمان چې دا په حرامو پیسو نه وی جوړ نو څه خبه نا سیټ لچا داسې پینګړی ورکوي دغسې مولیان راوله چې ټونګه کوي دی آرام خور یې درته ووی سیټ ویستے سچ کہا د ټیکو وی رښتیا ووی ما ته پته را زما خدای ته پته را زما ښځې او بچو ته هم پته نشته دا ما سره سود پیسې وې ما وی راشي جومات جوړ کا څوک به ورکې مونځ کوي دې ته کشف وایي نو ما یو ځل د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه تپوس مونږ به کله مازدیګر ورلو جومات کې به ورسره ناستو مشران سپینګیري به مو سره ناستو نو ما ته یو ځل تپوس وکړه دا چې کله باولپور نه راغې مازدیګر به بیا جیانو جومات کې کله چې طبیعت ټیک وراوته به یو تیږه به پرته وه هغې ته به بالغ متکه پرته وه ده به ډډهوالی او مونږ به هغه وخت کې بیا د آیت الله جی صاحب دی والد محترم کو الله دې مغفرت نصیب نو میں حضرت دغه زمانه کې خو ډېر بیل علما محدثین مفسرین تیر شوي دي دا دته ولې د کشف کېده د قرآن شریف دا ټکې رونه واورئ دا ولې افغاني صاحب به ګورې دا مولانا مسعود الرحمن صاحب تشریف فرما دی دینه تپوسو کې هغه به د چا پروا نه ساتل اذان لی او د علم غرب هغه به صرف او صرف د دو علماء صفت کو بس چې مجلس کې به ناستو دو علما به ښه یاد نور چې به چا نوم اخیسته نو مولوي فلان مولانا به هم نه وي مولوي فلان د چا به مولانا هم نه وي بس نوم به یې واخیسته د دو کسو به صفت کو یو به علامه انور شاه کشمیری وي یې د استادو هغه سره به علامه لفظ لګاو علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه او یو به شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه هغه ته به شیخ الاسلام وي دا دواړه استادان نو چې ماته د لاهوري صاحب تپوس وکړه لاهوري صاحب خو لوی عالم دی مفسر ما ته وایي مې دا کشف ولې کېده وایي دا د قرآن شریف برکت دی 40-45 سال دې سړي د الله قرآن خولی دی ریل کې خولې دی جیل کې خولې دی لاره کې خولې دی بیټک کې خولې دی کور یې خولې دی مدرسه کې خولې دی جومات کې خولې دی درسونو کې خولې دی زندگی په قرآن کې تیره کړې دا د هغې برکت او ما یو کتاب کې کتل یو ځل ریل ګاډي ته خطه په سټیشن کې ریل ګاډي چې په دې سټیشن ځي د رو رواني خلک په دې روانه کې ورخیږي او کوزیږي نو یو خپې په پیدان او یو ښکته وه او یو سړي ولا आवाज ورکړه د قرآن شریف د یو آیت تپوس یې دی فوراً د ریل نه راکوشو لاهوري صاحب شاګردانو وی صاحب بل ګاډي نشته سار به بل ګاډي ځي شپه به در باندې تیره شي شپه به کم ځای کې او بل ګاډي شته نه ټیم دې هم ضایع کېږي هله زر راخېجه وی ګاډي دې هم لاړ شي هېڅ پروا نشته شپه به په دې پاټلۍ او په دې ټیشن په دې پلیټفارم په دې خاورو کې وکم خو دې بچي د قرآن د آیت تپوس کوي چې دې ته د قرآن د آیت د تفسیر بیان قرآن یو شوق غواړي یو ذوق غواړي زه خو عموما دا خبره کوم وایم د کوم انسان چې د خپل رب سره وینئ د به د رب کلام سره وینئ زه چې د چا خوښ یم خو زما خبرې به یم خوښي او چې زه د چا نه یم خوښ زما خبرې به یم نه خوښي دا خو هغه ساده خبره ده سمپل زه له ما سره چا مینې زما خبرو سره به یې مینې او چې څوک زما د خبرو خدمت کوي هغه سره به یې مینې زما بچي به یم خوښي او چې ما سره چا مینه نی نه به زه خوښ یم نه به زما خبرې خوښي نه به زما کور خوښي نه به زما بچي شاګردان څوک به یم نه خوښ الله خو هغه ذات دی چې موږ به د زړه نه زیاته مینه د خپل وجود نه زیاته مینه د رب العالمین سره دا موږ له چې څه راکړي دي دا خو رب راکړي دي زموږ د خیر و شر مالک دا خو رب العالمین دی موږ وایو الله ته زموږ نه راضي شه ته راضي شه اسمو نه دي پکار یو ستا رضا مو پروردګار پکار نو چې د چا الله سره مینئ او خپل رب یې خوښي د رب کلام او قرآن شریف به یې خوښي او چې کومه مدرسه کې د قرآن خدمت کېږي هغه مدرسه به یې خوښي او چې کوم بچې قرآن ته ناست دي هغه به یې خوښي او چې کوم عالم د هغه په سینه کې قرآن پروت دی ایرونو دې معاشره کې بعضې خلک دې مولیانو پسې لګي یو خبره درته کوم ذهن کې واچوي دا علماء بد مو وایي د ده سینه کې د خدای قرآن پروت دی د ده سینه کې د الله د قرآن او د پیغمبر د احادیثو
علم پروت دی د خدای نیک بخته دا تشبوت نه دی دا تشبوت نه دی دا تش سترګې او لاسونه او خپې نه دي دا ډډهونه نه ده دې کې دننه د خدای قرآن پروت دی د پیغمبر حدیث پروت دی دا د زړه کې د دین یو جذبه پرته ده علماو سره به مینه کوئ محبت به ساتئ مدرسو سره به مینه کوئ طالبانو قواریانو سره د قرآن ماشومانو سره محبت به ساتئ د چا د خاطره به ساتئ د هغه قرآن چې ردي په دې سینو کې دننه پروت دی د هغه دین چې ردي په سینو کې دننه پروت دی د هغه پیغمبر د احادیثو د برکت نه چې کوم د دې په سینو کې دننه پروت دی او کله کې د بغض او حسد د ملا سره راغی راشه ما سره کښېنه زه به دله چیلنج درکم د قبر به وکنو که د مخ د قبلې نه ورخاته ته نو تاو شوې ده ما په دې مخ لاړې وتوکړه یریږم چې د به ایمان نصیب نه شي د به خاتمه په کفري په کفر ته دین تباه کې د خدای ظالمه ته مولا سره حسد کاته دین تباه کې دا مولا خلکو ته څه بیانوي دا د زندگی خدا ده چې د خدای د قرآن او د پیغمبر د حدیث و خدمت نو چې تا د مولا سره بغض وکړه چې د خلکو ته زړه تور شي نفرت ته پیدا شي خلک د دین نه زده کوي تاوان خو دین له ورکه ته څنګه مسلمان یې ستا زړه کې ایمان د کمې راغی ته مسلمان د کمې شو علماو سره مینه به کوئ محبت به ساتئ او دا بچی چې دا ما ته دلته پټکو والا مخامخ ناست دي ویم چې یو بچی مې راواغېشتی او ښکل مې کړی یو ماشوم دا پوټیني بچي د خدای قرآن ته ناست دي چې مې ښکل کړی ځان ته مې رانږدې کړی دا ډېر مبارک بچي دي دا ډېر خوندور بچي دي د دې متعلق رسول الله مبارک فرمایي خیرکم من تعلم القرآن او علمه د دې متعلق رسول الله مبارک فرمایي زه د ځانه درته نه ویم اشراف امتي حملة القرآن و اصحاب الليل د دې متعلق رسول الله مبارک فرمایي چې الله فرشتې را لیږي او دې ته وزرې غوړوي